السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم دوستانو. نو که څنګه چې اوس ماته یوه مهمه موضوع مخې ته راغله دوستانو، نو فعلا ورسره ما ویډیو هم جوړه کړه تر څو تاسې هم ترې خبر کړم دوستانو چې د ګوګل اکاونټ یا د جیمیل ادرس یا د ایمیل ادرس یا د پلی سټور اکاونټ چې دا موبایل ته څومره فایده رسوي دوستانو. که څه هم زه خپل د موبایل د ګوګل اکاونټ په د سیټینګ کې ګرځېدلم دوستانو، ماته یوه مهمه موضوع راغله چې هغه ستاسې موبایل ته څومره ګټه لري دوستانو. که چیرې کوم یو تاواني ایپ یو تاواني خبره وي، هغه درته فعلا خبر درکوي دوستانو چې ستاسې موبایل کې دا مشکل ده او دا مشکل خپل ځان ته حل کړي. نو راځئ دوستانو دا سیټینګ تاسې ته هم درښایم دوستانو. تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې معلومات لاسته راوړئ ملګرو. نو که څه هم انټرنیټ ډېر سلو ده ملګرو، نو خو بیا هم دا د ګنټۍ نښان رالو، بیا وروسته په آل باندې کلیک وکړئ ملګرو. راځم سیټینګ ته چې کله رالم دوستانو، موږ تاسې باید ګوګل اکاونټ ولرو. دا زه په ګوګل اکاونټ باندې کلیک کوم. په ګوګل اکاونټ چې ما کله کلیک وکړ دوستانو، دلته ماته راغلی و، تاسې په خپله لیدلی شئ. دا د په خپله یې وینئ دوستانو چې ستا په موبایل کې یو مشکل ستا په موبایل کې دا د یو مشکل سته دوستانو. خو اوس ما ورباندې کلیک وکړ دوستانو، دا ده ما مخکې ورباندې کلیک وکړ وي کیپ یور اکاونټ پروټیکټډ. موږ ستا اکاونټ دغه کوو. په دې ځای چې ما کله کلیک وکړ دوستانو، دلته راغلی و ګیټ سټارټډ، دلته ماته راغلی و. تاسې به اوس خپله وګورئ ملګرو، دلته راغلی و. اوس خو وایي وایي ستا ډیوایس سم ده، سیکیورټي چیک اپ نو ایشو پنټ. دلته کومه موضوع نه ده پیدا شوې دوستانو. دلته اوس یو ګړی مخکې زه رالم، ما ته یې وویل چې دا 140 ورځې مخکې دا ستا اکاونټ په یو بل موبایل کې خلاصوی ده دوستانو. نو ته هغه دغه که هغه بیرته ځینې وباسه. ورسره دغه بله موضوع دوستانو تاسې لیدلی شئ، یور ډیوایس انسټال هارمفول ایپس فرام یور سمسنګ ګلیکسي H7H. هغه تاواني اپلیکیشن چې کوم وایي هغه غیر انسټال کړه. دلته تا ته وایي انسټال یې کړه غیر انسټال یې کړه دوستانو. تاسې ورته وګورئ اوپن پلی پروټیکټ باندې کلیک کوم. زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم دی دلته ماته راځي او وایي ویډیمیټ. کوم ویډیمیټ چې ده دوستانو هغه راته ښیي، وایي دا ستا د موبایل لپاره ډېر تاواني ده. نو ته دغه کوم اپلیکیشن چې ده دغه ایپس ده دا د خپل موبایل څخه وباسه تر څو ستا موبایل ته تاوان ونه رسوي. نو زه په انسټال باندې کلیک وکړم دوستانو، تاسې په خپله لیدلی شئ. کله چې مې په انسټال باندې کلیک وکړ د هغه څخه وروسته به ګوره وایي هارمفول ایپ ریمووډ، والا په هایډ باندې کلیک کوم دوستانو. اوس بیرته شاته راځم، تاسې به وګورئ دغه زما ډیوایس سم شو. ګورئ دوستانو تاسې ورته وګورئ هیڅ مشکل نور زما په موبایل زما په اکاونټ کې نور نشته. نو مننه دوستانو، تاسې هم خپل اکاونټ په دې ځای کې وګورئ تر څو ستاسې اکاونټ د یو بل چا په موبایل کې خلاص نه وي یا ستاسې موبایل کې داسې یو اپلیکیشن نه وي تر څو هغه ستاسې موبایل ته تاوان ورسوي.